أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جنگ او وژنه نه غوښته. دا یې خوښه وه چې مکه مکرمه بې له جنګه تسلیم سي، نو ځکه یې خپلې قواوې په ابو سفیان ولیدې، او کم وخت چې ابو سفیان دغه قوي لښکر ولیدی، هغه هم پوه سو چې جنگ فایده نه لري. مکه مکرمه بې له هر عذره باید تسلیم کم. ابو سفیان مکه مکرمې ته داخل سو او هلته یې په لوړ آواز سره نارې کړه: یا معشر قریش، دغه محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی، د دونه لښکره سره درته راغلی چې تاسې هیڅ مقاومت نسئ ورسره کولی. د قریشو مشران چې په هیڅ نه دي خبر پر راټول سوه، ویل څه خبر دې راوړی دی؟ ابو سفیان ویل لښکر دی، ټولیانې دي، قبیلې دي، تسلیم سي چې سالم پاته سي. هند بنت عتبه چې د ابو سفیان ښځه وه، هغه وبېرېده چې ابو سفیان مکه مکرمه مسلمانانو ته تسلیموي، او دا په دې کار نه راځي چې مکه مکرمه دي مسلمانانو ته تسلیم سي، ځکه دا هغه مسلمانان دي چې په بدر کې د دې ورور، پلار او اکاور ووژل، او اوس مکه ور تسلیم سي. دا کار یې بلکل نه و خوښ او په قهر سوه. ابو سفیان یې تر ژیره یا بریتو ونیوی او پر نورو مشرانو یې نارې کړه: مکه مور تسلیموئ. خو ابو سفیان وایي یا ور تسلیم یې کئ، والله تاسې ټوله وژنې. هند چې ډېره په قهر او غضب کې وه، ویل ابو سفیان ووژنئ، دغه احمق چاغ او پنډ وایي تسلیم سئ، دی ووژنئ، دا ډېر بد مشر دی، د دې په عوض چې پر جنګ مو دلاوره کې دی مو په تسلیمېدو امر کوي. ابو سفیان ویل هوښیار اوسئ چې د دې په خبرو مغروره نسئ، والله ټوله وژنې. ما په خپلو سترګو ولیده، بني سلیم، تمیم، خزاعه، فلانۍ او فلانۍ قبیلې مې ټوله ولیدې چې رارهي دي. والله که یوازې انصار او مهاجرین راوسته، هیڅوک د هغو قوت او طاقت نه لري. قریش ویل چاره څه ده؟ ویل تسلیم سي. ویل څنګه تسلیم سو؟ ابو سفیان ویل که څوک د ابو سفیان کور ته ننوته په امان دي. قریش ویل خدای دې خوار که، موږ ستا په کور کې ځایېږو چې ستا په کور ننوځو؟ ابو سفیان ویل که څوک مسجد الحرام ته ننوته هغه هم په امان دي. قریش ویل یا ابا سفیان، په مسجد کې هم نه ځایېږو. ابو سفیان ویل که چا د خپل کور دروازه په ځان پسې وتړل، هغه هم په امان دي. قریش ویل هو، دا عامه عفوه ده. نو ټوله مخ پر خپلو کورو رهي سوه، خپل اهل او اولادونه سره راټولوي او په کورو ننوځي، دروازې په ځانو پسې تړي. ویل چې څوک مو د باندې او پر لارو ونه لیدل سي، ځکه وژل کیږي. اوس نو د مکې مکرمې اهل او اوسېدونکو د تسلیمېدو نیت وکړي، خو د قریشو او مکې مکرمې ځینو بېباکه او مغروره خلقو دا اراده وکړه چې موږ د مسلمانانو سره جنګیږو. نو ځینې اوباش او لچک خلق د عکرمه ابن ابي جهل، صفوان ابن امیه، سهیل ابن عمر، حارث ابن عبید الله، حارث ابن هشام، عبدالله ابن ربیعه او نورو سره یو ځای سوه. ویل که قریش کامیابه سوه، خو موږ د دوی سره یو، او که قریش مغلوبه سوه، هر څه چې مسلمانانو غوښته هغه به ورسره وکړو. دغه خلق
په خندمه کې سره یو ځای سوه د مسلمانانو سره د جنګ کولو اراده لري. په دغه ډله کې یو سړی د بني بکر د قبیلې و چې حماس ابن قیس نومېدی. نو دغه سړي په خپل کور کې اسلحه سره برابرول او یو ځای کول. ښځې یې ورته وویل دغه اسلحه د څه شي دپاره یو ځای کوې؟ ده ویل د محمد او د هغه د اصحابو د جنګ دپاره. ښځې یې ورته وویل په والله د محمد او د هغه د اصحابو و مخته هیڅوک او هیڅ شی نسي درېدلی. ده ویل والله زما دا امید دی چې زه به د هغو څخه ځینې ستا نوکران کم، یعنی بندیان به ونیسم او زموږ مریان به وي. نو دغه سړی هم په هغه کسانو کې و چې د مسلمانانو د جنګ دپاره د قریشو سره یو ځای سوه. په یاد یې ولرئ د دغه سړي پاته قصه به لږ وروسته درته وکم. نو د دغه قریشو دغه کوچنی لښکر سره راټول سو او په هغه حصه کې دی چې د هغه طرفه څخه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه راځي. هلته بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکې مکرمې پر څلورو اطرافو لښکر را رهي کړي، یعنی لښکر یې پر څلورو حصو وویشي چې مکې مکرمې ته د څلورو لارو څخه ور داخل سي. هغه اول تقسیم چې پر 5 حصو و د جنگ دپاره و. که قریشو جنگ کولای لښکر د جنگ دپاره تیار و، مګر اوس و مکې مکرمې ته داخلېده و هغه تقسیم ته ضرورت نه لري. نو یې لښکر و 4 حصو ته وویشي چې د لښکر د هرې حصې مشران او قومندانان دغه نفر وه: خالد ابن ولید، زبیر ابن العوام، ابو عبیده عامر ابن الجراح او سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنهم اجمعین. و خو سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه په هغه وخت کې چې د ابو سفیان مخ ته تېرېدی و هغه ته یې ویلي وه چې نن ورځ د قصابۍ ورځ ده، نن ورځ د مکې مکرمې حرمت حلالیږي، یعنی دا چې په مکه مکرمه کې جنگ او وژنه حرام دي، خو نن ورځ جائز او روا ګرځي. نن ورځ الله جل جلاله قریش ذلیله کړه. دغه خبر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدی. نو عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه او عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله موږ بیریږو چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه به په قریشو کې قتل او وژنه وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل داسې نه ده، بلکې نن ورځ د رحمت او مهربانۍ ورځ ده. نن ورځ داسې ورځ ده چې کعبه شریفه پکښې معظمه کیږي، ځکه د بتانو څخه خالي کېده. په نن ورځ کې الله جل جلاله قریش معززه کوي، ځکه دا د قریشو عزت دی چې و اسلام ته داخل سي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه څخه دې بیرغ واخیستل سي، د قومندانۍ څخه ایسته کړه سو، مګر د دې دپاره چې په خپله سعد رضی الله تعالی عنه او انصار دغه د ده په ایسته کولو خفه نه سي. نو یې بیرغ و قیس ابن سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه ته ورکړي چې په خپله د سعد رضی الله تعالی عنه زوی و، یعنی د پلار څخه واخیستل سو او زوی ته ورکول سو. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حکمت، پوهی او ښه تصرف و چې د خپلو اصحاب کرامو سره یې څنګه معامله کول. لښکر د 4 طرفو څخه حرکت وکړي او ورته ویل سوي وه چې د خیف په منطقه کې به د جبل هند سره یو ځای کېږي، چې دغه منطقه و مکې مکرمې ته نږدې وه، او دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولې دغه خیف د مسلمانانو د لښکر د یو ځای کېدو دپاره انتخاب کړي، په دې کې یو حکمت و، ځکه دا هغه ځای دی چې په پخوا کې د قریشو مشران په دغه ځای کې سره راټول سوي وه او پر دې یې عهد او قسم کړی و چې د همیش دپاره به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره جنګیږو، هیڅ وخت به نه تسلیمیږو او نه به صلح ورسره کوو، خامخا به محمد صلی الله علیه و آله وسلم وژنو. د قریشو دغه وعدې او قسمونه په دغه خیف کې وه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم
په خیف کې د دې دپاره واړول چې قریش هغه خپل عهد او قسمونه په هغه ځای کې مات کړي کوم چې دوی هلته دغه عهد او قسمونه سره کړي وه. نو یې د لښکر 4 سره حصې امر کړی چې ټوله به د خیف سره یو ځای سي. او لښکر ته یو بل امر دا هم و چې مه د چا سره جنګ کوئ او مه څوک وژنئ بې له هغه کسانو څخه چې جنګ در سره کوي، ولې چې موږ جنګ او وژنه نه غواړو. بې له 10 نفرو څخه دغه 10 نفره چې مو هر چیرې پیدا کړه وژنئ یې، که څه هم د کعبې شریفې په پوښو ځړېږي، په هر حال کې دغه 10 نفره ووژنئ چې په دغه 10 نفرو کې 6 یې نر او 4 یې ښځې وې، چې نومونه یې په داسې ډول سره دي: عکرمه ابن ابي جهل، حبار ابن الاسود، عبدالله ابن سعد ابن ابي سرح، مقياس ابن صبابه الليثي، حويرث ابن نقيد، عبدالله ابن هلال چې دا نر وه. او د نرانو په نومو کې هلته د سیرت په کتابو کې لږ اختلاف شته. او ښځې هند بنت عتبه چې د ابو سفیان ښځه وه، دا هم د اسلام ډېره سخته دشمنه وه. او دا هغه څوک ده چې د احد په ورځ د سید الشهدا سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه سره هغه بد او ناوړه وضعیت وکړي. ساره چې د عمرو بن هشام آزاده سوې مینځه وه. او دا هغه څوک ده چې د حاطب رضی الله تعالی عنه لیک یې و قریشو ته وروړي او ونیول سوه. فرتني او قرینه چې دغه 2 مینځې وې او غزلې به یې ویلې لکه زموږ د وطن مسلیانې، خو په غزلو کې به همیشه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ذم او بد ویل. عکرمه په دې سبب په دغه 10 کسانو کې شامل و چې دی او د پلار د اسلام شدید او سرسخته دشمنان وه. او عبدالله ابن سعد ابن ابي سرح هغه څوک دی چې وحی یې لیکلې او بیا مرتد سو. د مقیاس ابن صبابه جرم دا و چې دی کافر و او ورور یې چې قیس ابن صبابه نومېدی مسلمان و. دغه مسلمان قیس د احد په ورځ په هغه بد حال کې چې په مسلمانانو کې ګډوډي پیښه سوه او یو د بله یې نه سره پیژنده، د یوه بل مسلمان د طرفه په خطا کې ووژل سو. نو مقیاس ابن صبابه دغه کافر ورور یې مدینې منورې ته ورغلی او ویل زه مسلمان یم. بیا یې د ورور دیت وغوښتی، دیت هم ورکول سو ځکه چې ورور یې چې مسلمان و د بل مسلمان د طرفه په خطا کې وژل سوی و. پس له هغه څخه چې د ورور دیت یې واخیستی، بیا هغه د ورور و قاتل ته ورغلی او هغه یې ووژي. دیت یې واخیستی او غدر یې وکړي. بیا مرتد سو او مکې مکرمې ته ولاړی. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل چې دغه مقیاس هم باید ووژل سي، که څه هم د کعبې شریفې په پوښو ځړېږي. حبار ابن الاسود هغه څوک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم لور زینب رضی الله تعالی عنها ته د دې د هجرت په ورځ په مخ کې ودرېدی او د اوښه څخه یې لاندې وغورځول او دا پر یوه ډبره ولوېده چې د دغه لوېدلو په سبب یې هغه د نس کوچنی ولوېدی. مقصد دا چې دغه 10 نفرو هر یوه داسې یو خاص جرم درلودی چې د دغه لایق وه چې باید ووژل سي. لښکر د دغه اوامرو تر اورېدلو وروسته د مکې مکرمې پر طرف حرکت وکړي. هلته په مکه مکرمه کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پلار ابو قحافه رضی الله تعالی عنه چې په سترګو هم معذوره و، د کوره لرې راوتلی دی او پر یوه غونډۍ د خپلې کوچنۍ لور یا لمسۍ سره ولاړ دی چې حالات وویني. که څه هم ابو قحافه رضی الله تعالی عنه په سترګو معذوره و، څه یې نه لیده، نو بیا د دغه انجلۍ څخه پوښتنې کولې چې څه شوي وینې. هغې ویل یوه لو سیاهي معلومیږي. ابو قحافه رضی الله تعالی عنه ویل دغه لښکر دی. پس له څه وخته یې ویل اوس څه شوي وینې. انجلۍ ویل هغه سیاهي سره ویشل کېږي. ده ویل ټولۍ ځینې جوړېږي. بیا یې ویل اوس څه شوي وینې. انجلۍ ویل هغه سیاهي زموږ پر طرف را رهي سوه. ابو قحافه رضی الله تعالی عنه ویل اوس نو کور ته درځه، باید و کور ته ځان ورسو. مګر څرنګه چې ابو قحافه رضی الله تعالی عنه ډېر سپین ږیری او ضعیفه و،
ږیره یې داسې سپینه وه لکه سپین پنبه او په عین وخت کې په سترګو هم معذوره و. نو پر لارې ډېر کرار تلی، کور ته نه و رسېدلی چې لښکر پسې راورسېدی او ابو قحافه رضی الله تعالی عنه یې بندي ونیوی. نو یې اول و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وروستی، هغه د اسلام په دین قناعت ورکړي او بیا یې د بیعت دپاره و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته وروستی. ویل یا رسول الله دا زما پلار دی، بندي یې نیولی دی او دی غواړي چې مسلمان سي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل و شیخ ته مو تکلیف ورکړی دی، که دې ما ته ویلي وای زه به ورغلی وای چې بیعت یې راسره کړی وای. تاسې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه رحمت او شفقت ته وګورئ چې د خپلو اصحابو سره یې درلودی. دا د جنګ ورځ ده، دا د مکې مکرمې د فتح کولو ورځ ده. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي که به ما ته ویلي وای زه به ورغلی وای. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله ته د دې مستحق یې چې دی و تا ته راسي. نو ابو قحافه رضی الله تعالی عنه مسلمان سو او دا د عجایبو څخه ده. ابو قحافه رضی الله تعالی عنه صحابي دی، زوی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه صحابي دی. د ابو بکر رضی الله تعالی عنه زامن او لوڼې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اصحاب دي. حتی د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه المسی صحابي دی چې ښکاره مثال یې عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه دی. 4 نسله ټول د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اصحاب دي او بې له ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه بل داسې څوک نشته چې 4 نسله دي اصحاب وي. دا چې د یو چا 4 نسله د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اصحاب وي، دا ابدي شرف او عزت دی چې یوازې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په نصیب سوی دی. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم د لښکره سره و مکې مکرمې ته داخل سو او سر یې په عجز او تواضع سره کښته ځړولی و، تر داسې اندازې چې د مبارکې ږیرې وریښتان یې د هغه خپل بوده وزن ته رسېده. دا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تواضع وه چې د خپل رب په مقابل کې یې عجز او تواضع کول. دا داسې وخت او موقع وه چې په هغه کې عزت او کرامت، نصرت او کامیابي وه، مګر رسول الله صلی الله علیه و وسلم په دغسې ځای کې عجز او تواضع کول. دا و موږ ته درس او لارښوونه ده چې د نصرت او کامیابۍ په وخت کې رب عز وجل هیر نکو، غرور، لویي او تکبر راڅخه ونسي، بلکې تواضع وکړو او د الله جل جلاله شکر ادا کو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم مکې مکرمې ته ورهیدي او په لوړ آواز سره سورة الفتح وایي انا فتحنا لك فتحا مبینا او خلق یې اوري. د لښکر اوله حصه چې وخیف ته ورسېده هغه د زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه ډله وه. منطقه یې تر تسلط لاندې راوسته، خپل افراد او قوه یې شاوخوا نشر کړه او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دپاره یې خیمه ودرول. بیا نو رسول الله محمد مصطفی سرور کائنات صلی الله علیه وسلم راورسېدی. اوس نو د قریشو هغه کوچنی لښکر چې د 2 تنو څخه جوړ سوی و کله دا قدرت لري چې د مسلمانانو په مقابل کې ودرېږي. خو کم وخت چې خالد رضی الله تعالی عنه د خپله لښکره سره و مکې مکرمې ته داخلېدی، دغه د قریشو کوچنی لښکر یې مخ ته ورته ودرېدی. خالد رضی الله تعالی عنه ورته وویل یا عکرمه دا د الله جل جلاله رسول دی او الله جل جلاله مکه مکرمه ور فتح کړه، نو تاسې هم ایمان راوړئ او مسلمانان سي، دا ستاسې دپاره خیر دی. خو هغو د اسلام څخه انکار وکړي. خالد رضی الله تعالی عنه ورته وویل خپلو کورو ته ننوځئ، بیا هم په امان یاست، موږ کار نه در لرو. هغو د کور ننوتل هم نه کړه قبول. خالد رضی الله تعالی عنه ورته وویل رسول الله صلی الله علیه و وسلم موږ امر کړي یو چې جنګ ونکو،
او څوک ونه وژنو. موږ جنګ نه غواړو، د لارې څخه ایسته سئ، پرېږدئ چې موږ تېر سو. دا یې هم ونه منل. ویل والله مکې ته به نسئ راڅخه داخل مګر په توره. خالد رضی الله تعالی عنه ولیده چې لار بنده ده، په مخ کې لښکر ورته ولاړ دی او په خبرو هم نه قانع کېږي، نو یې پر خپل لښکر امر وکړي چې پر درځئ. د مسلمانانو لښکر ورهي سو او کفار په لار کې ولاړ دي، نه ایسته کېږي. نو خود جنگ شروع سو، ډېر شدید جنگ، چې د دغه جنگ په نتیجه کې 28 نفره ووژل سوه، چې 24 نفره د قریشو وه او 4 نفره د هذیل د قبیلې وه چې د قریشو ملګري وه. ورونو، د وژل سوو کسانو په شمیر کې اختلاف دی، څوک یې 14 یا 14 نفره بولي، او د مسلمانانو څخه 1 نفر هم ونه وژل سو. مګر بیا هم د خالد رضی الله تعالی عنه په لښکر کې 2 نفره په داسې ډول ووژل سوه چې هغه د لښکره څخه جلا سوي وه او پر بله لار رهي وه، چې هغه 2 نفره کرز ابن جابر الفهري او خنیس ابن خالد ابن ربیعه وه. کم وخت چې کفارو دغه حال ولیدی چې قتل او وژنه په دوی کې شروع ده او د مسلمانانو څخه یې 1 نفر هم نه دی وژلی، نو ټول وتښتېده. عکرمه ابن ابي جهل او صفوان ابن امیه تر مکې مکرمې د باندې وتښتېده. د مکې مکرمې ښار یې پرېښاوه. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په تښتېدلو نفرو پسې نفر ولېږل. خو اول به د هغه حماس ابن قیس قصه درته پوره کم، هغه چې د مسلمانانو د جنگ دپاره یې اسلحه سره یوځای کول. دغه سړی چې په دغه جنگ کې د مشرکانو سره و او اوس یې ماته وخوړه، دا هم په تېښته خپل کور ته ولاړی او خپلې ښځې ته یې وویل دروازه وتړه. ښځې یې ورته وویل هغه ستا خبرې څه سوې چې تا ویل په والله زما امید دی چې ځینې مسلمانان به ستا نوکران کم. حماس د خپلې ښځې جواب په شعر سره ووایه او ویې ویل انکی لو شهدتی یوم الخندمه اذ فر صفوان وفر عکرمه واستقبلنا بسيوف المسلمه يقطعن كل ساعد وجمجمه ضربا فلا يسمع الا غمغمه لهم نهيت خلفنا وهمهمه لم تنطقي في اللوم ادنى كلمه. خندمه د دغه ځای نوم دی چې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه او د مشرکانو جنگ پکښې وسو. اوس نو دغه حماس د خپلې ښځې په جواب کې وایي که تا د خندمې ورځ لیدلې وای چې صفوان او عکرمه تښتېده او زموږ په مخه د مسلمانانو داسې تورې راغلې چې بازوګان او سرونه یې پرې کول، داسې وهل یې کول چې بې له غمغمې بل شی نه اورېدل کېدی. غمغمه و هغه آواز ته ویل کېږي چې جنګي قهرمانانو به د جنگ په وخت کې د تورو د وهلو سره کاوه. نو حماس وایي چې دوی داسې وهل کول چې بې له دغه آوازه بل شی نه اورېدل کېدی. موږ ځغستل او زموږ تر شا د دوی راپسې هی او غړمبهاری وو. نو پام کوه چې د ملامتۍ یوه کوچنۍ کلمه هم راته ونه وایه. دا خو د هغه حماس نتیجه وه چې و خپلې ښځې ته ویل چې زما دا ټینګ امید دی چې ځینې مسلمانان به ستا نوکران کم. خیر، مشرکان وتښتېده او خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په دغه تښتېدلو خلقو پسې نفر ولېږل. علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه هم په دغه تښتېدلو نفرو پسې دی چې د هغې جملې څخه یې 2 نفره تعقیب کړي دي چې یو یې عبدالله ابن ابي ربیعه او بل یې حارث ابن هشام و. دغه 2 تښتي او علي رضی الله تعالی عنه تر شا توره په لاس په پسې دی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.